مخکې له دې چې ویډیو ته لاړ شو له تاسو څخه هیله کوم چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ ځکه چې د فیسبوک پیجونه او لایفونه همیشه رپورټ کیږي نو د سبسکرایب کولو لپاره به لومړی راشئ دا سره بټنه سبسکرایب به کلیک کړئ له هغه وروسته به د بیل نشان کلیک کړئ یا د زنګ نشان بیا به چغې وهلې د هندوستان سره د راغلي وبا په خاطر مو په مسلمانانو غږ کوو چې له هندوانو سره کومک وکړئ طالب مو وحشي بله چې په روژه کې مسلمانان وژني افغانان وژني نن همغه خلکو ته وایم چې پرون په هندوانو غمجن نن د اسرائیلو په وحشت خاموشه پرون د هندوانو ته د کومکونو غوښتنې کولې نن د فلسطیني مور له سترګو اوښکې بهیږي له سترګو یې وینې روانې دي پرون د هندوانو تلابي کوله نن مې فلسطیني خور د وا معتصما چغې وهي د عرب شیخانو ته وایم د زهرو کپه وکئ شرم درته پکار ده چې په 350 هیوادونو اسلامي هیوادونو کې یو نر پیدا نشو چې اسرائیل مهار کړي له خپلو خویندو نه له فلسطیني مسلمانانو نه له هغه خویندو نه چې په مسجد اقصی کې د وا معتصما چغې وهي د نړۍ مسلمانانو پرون مو که جرم کړی و طالب مو ټولې نړۍ صلیبیانو ته یوازې پرېښوده نن بیت المقدس یوازې مه پرېږدئ پرون مو جرم وکړه د افغان بچي مو د صلیبیانو باروتو ته پرېښوده نن د بیت المقدس غږ واورئ بیت المقدس د ټولو افغانانو د ټولو مسلمانانو سره کرښه ده بیت المقدس یوازې مه پرېږدئ د فلسطین مسلمانان د عربو شیخانو پرون مو په طالبانو فتواګانې ورکولې چې ستاسو جهاد د افغان وژنه ده نن د اسرائیل وحشت نن د اختر په دې ورځو کې تاسو غوښې او کبابونه خورئ زموږ د فلسطین مسلمانان ماشومان بوډا پلاران سپین سرې او پیغلې د اسرائیلو په باروتو کې ستی شول په باروتو کباب شول ته کبابونه خوره د عرب شیخان د پلاونه خوري د فلسطین مسلمانان دی خویندې د وا معتصما چغې وهي د رب لا یزال درګاه ته چې ورځئ په تیلو مستو شیخانو پرون مو موږ امریکایانو ته یوازې پرېښي نن 350 اسلامي هیوادونه یوازې د اسرائیلو د جواب نه یاستئ بې غیرتانو د فلسطین د مسلمانانو غږ واورئ د خدای لپاره بیت المقدس ژاړي د بیت المقدس په شاوخوا کې د مسلمانانو جنازې پرتې دي چیرته د صلاح الدین ایوبي چیرته د صلاح الدین ایوبي چې نن د مسلمانانو فریاد واوري چیرته ملا عمره چیرته ملا عمره نن په بیت المقدس باندې اسرائیل وحشت شروع کړی ده اختر محمد منصوره چیرته د بیت المقدس د مسلمانانو د خویندو د پیغلو فریاد واورئ نن مسلمانان پرون مو موږ یوازې پرېښي اتفاق وکئ اتحاد وکئ د دغه سرو لښکرو د کفارو په وړاندې باندې ودرېږئ د ترکیه د اردوغان په غوړو خبرو مه غلطېږئ هغوی صرف د میډیا په مخکیاته لاندې نور په اسرائیلو سفارت په ترکیه کې ټول هر څه ورکوي هغه د میډیا پړانګان دي د عرب شیخانو دغه ورځ په تاسو روانه دی پرون هم قذافي ولیده پرون هم صدام حسین ولیده د عرب شیخانو یو مو کوي وژنې مو په بیت المقدس غیرت وکئ دا ستاسو قبله ده دا ستاسو سرې کرښې دي دا ستاسو مقدسات دي مونږ په خپلو زخمونو په خپلو وینو کې لامبو د فلسطین خورې مونږ نه ګیله مه کوه د فلسطین ماشومانو مونږ نه ګیله مه کوئ مونږ په خپلو وینو لطفت یو مونږ خپل د ماشومانو جنازې جګوو تر تاسو ډېر وحشت په افغانانو ده که مو سترګې افغانانو ته وي مونږ وبښئ مونږ د 250 هیوادونو د صلیبي لښکرو په وړاندې جنګېږو مونږ خپله خویندې د وا معتصما چغې وهلې لیکن زموږ فریاد چا وانه اورېده ټولو فلسطینیانو ته وایو چې په خپله که څه کولی شئ فبها ونعمه کنې افغانان ډېر کړېدلي دي جو دي ټوک دي نشي کولی چې د تاسو امداد وکړي مونږ وبښئ مونږ ډېر درته ملامت یو
مونږ خپل تر اشغال لاندې یو جوماتونه مو وران نن مو د اختر په ورځ باندې منبر په وینو سور و نن مو د اختر په ورځ له جومات نه جنازې ووتلې دغه وحشت چې نن اسرائیل کوي په افغانستان کې د هغوی روزل شوي ګوډاګیان کوي په بیت المقدس کې که جومات بمباریږي نن په پروان کې جومات نن په کابل کې په شکردرې کې جومات بمبار که نن په شکردره کې د سپېڅلو افغانانو جنازې وویستلې نن منبر په وینو سور که د اختر په ورځ سپین سپین بشرونه په وینو باندې سره کړل ګلالي ګلالي با بشرونه د اختر په ورځ له جومات نه جنازې ووتلې دغه د سیاسي روزل شوي واکداران په موږ واکمن دي د بیت المقدس او د فلسطین خلکو مونږ وبخښئ. جزاک الله جنرال صاحب.